اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فصل ثابت دی په بیان کې فيما په هغه شیانو کې یفسدو چې فاسدوي الصلاة المنز چې په کوم شیانو باندې المنز فاسدیږي المنز د منځ ځي دا بیان درته کوي. و اذا هغه وخت اتکلم چې خبرې وکي به کلام الناس په خبرو سره د خلکو ناسیان په هیر سره او عمدن یا په قصد سره که پر هیر خبرې وکي که په قصد وکي خبرې په لمانځه کې تفسدو فاسدوي د المنز بشرط په دې شرط سره ان یکون چې وي مسموعا اوریدونکي لنفسي خپل ځان لري، یعنی دا خپل خبرې چې دی وکي دی په دا غوږو واوري دی په خپل د دې خپل خبرو اورول وکي. و ان لم يصح حروفه کڅام نو صحیح صحیح حروف یې حروف یې نه صحیح دی په دانه پوسوي چې ما څه حروف وویل خو خپل خبرې واوري او یکون یاوي مصححا او صحیح سوي وي دا حروف هم صحیح وي چې د کوم خبرې کړي وي هغه د اور خبرې کول هم د معلوم چې دا حروف ما ادا ک. و ان لم يسمع کڅم د نه اوریدلی و ان نام کچیر بدوس فتکلم خبره وکي او ضحك یا وخندل وهو دی نائم بدو تفسدو فاسدی د المنز کچیر په لمانځه کې دی بدوس خبره وکي وای خندل نو دا باندې المنز د منځ ولاړی. و ان کچیر زګروي وکي په صلات په لمانځه کې او تو اوه یا اوه وکي او بکا یا وجړل فرتفع فورتس بکاؤه جړه د ان کان کچیر و من ذکر الجنه د یاداشت د جنت ور په یاد سلو او النار یا د ور د دوزخ ور په یاد سلو د دوزخ د بیر یا د دوزخ د یاداشت د وجې څخه وجړل لم يقطعها نکته کیږي د المنځ صحیح دی په دې باندې. و ان کان کچیر و من وجع د درد سو مصیبت یا د مصیبت د وجې څخه د غجړه وزګروي د درد سو ځای خوږیدي درد کوي د دې وجې څخه یا یو مصیبت او تکلیف ور په یاد سلو د هغه وجه وجړل بیا یقطعها قطع کیږي د المنز ده. ولا فرق نسته بین په مابین کې قوله د دې قول او هو او بین و بین په دې په مابین کې د دې قوله اهو كاهو وای او هو وای دواړه فرق نسته. وقال ویل ابو یوسف رحمت الله امام یوسف ویل دی اخیرا په اخر کې بیرته ویل دی وای لا تفسدون فاسدیږي په دې باندې په او اوف او توپ په دې باندې نه پاسیدیږي. ولې نه پاسیدیږي دی وای دا چې دي د الفاظ نه دي یا دغه چې دي د حروف زوائد دي که چیرې حروف زوائد چیرې راسي نو په هغه باندې المنځ نه پاسیدیږي. حروف زوائد چې دي هغه د لوی کتابو خبرې دي یعنی د صرف او نحو خبرې دي هغه وستاسو ته دلته نسم شولی. وفي الملتقط او په ملتقط کې وای اذا هغه وخت لسعت چې وای خوري الحیه مار یو سړی مار وخوړي فقال ویل بسم الله الرحمن الرحیم دا ویل تفسدو فاسدیږي عند محمد په نزد امام محمد صاحب خلافا لابو یوسف صاحب امام یوسف صاحب رحمت الله علیه وای نه فاسدیږي او امام محمد صاحب وای په دې باندې هم مز فاسدیږي خدای امر وخوړي د پاغه بدل کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دی ویل مز په فاسدیږي. وروي عن محمد د امام محمد صاحب څخه روایت دی ان کان کچیرو ارمریز مریض لا یملک مالک نو نفسه د خپل ځای د خپل ځان یو سړی دی نه جوړ دی چې دا د دردو د تکلیفو مالک دی نه دی د خلص دی نه کی اوه وزي د ډیر تکلیف د وځه لا تفسدو نه فاسدیږي په دې باندې کما لو تجسا یو سړی ارجی را وکړي او عطس یا ترچی وکي سړی وترچی په لمانځ کې نه ری وکي ترچی په دې باندې ګوره د ارجی راکشل یا دا ترچی راکشل دا چې دی د په خپل اختیار باندې نه دی فرتفع فورتس صوته اوازه وحصل حاصل سی به په دې حروف جن حاصل سی او حرف جن ښکارس لم تفسد نفاسدیږي ذکره ذکر کړی دی الخاقانیه خاقانیه کتاب هم دا ذکر کړی دی. وفي ذخیره او په ذخیره کې اذا وقال كويل المريض مریض یا ربي او قال یا ویل بسم الله ګوره دا په ذخیره کې ذکر شوی دی کثیر دا الفاظ مریض وویل لما يلحقه د وجه د دې چې د سر ملحق دی من المشقت د مشقت هغه مشقت هغه تکلیف هغه ناروغي نه جوړي چې د سر ورسره ده د هغه د وجه څخه وویل لا تفسدوا نفاسدیږي. ولو اجابك چا جواب ورکړي بلا اله فلا اله الا الله سره او اخبروا یا خبر ورکړي بما پاغه سره یسره چې خوشاله کیږي او بما پاغه سره یسوءه چې خوابدي کیږي او يعجبوه یا په تعجب کې لويږي د الفاظ را لولي چې د خبر
وکړه چې دی په خوشحاله سو، یو چا دی خبره وکړه چې دی په ناراضه سو، خوابدی سو، یا دی ورته حیران سو چې دا څنګه خبره وسو. فقال سبحان الله دا یې ووی، او قال یا الحمد لله دا یې ووی، او قال یا وویل لا حول ولا قوة الا بالله دا الفاظ یې وویل. وایي تفسدو فاسدېږي عندهما په نزد یارانو، خلاف ابو یوسف رحمت الله امام یوسف صاحب یا نه په فاسدېږي. ولې؟ وذکر القاضي الامام فخر الدین هم دا خبره ذکر کړې ده په قوله په خپل قول کې اجاب جواب ورکړی دی. قیل چې یو څوک وایي هل اله غیر الله، یو سړی وویل هغه وایي د قاضي الامام فخر الدین وایي که چیرې یو سړي وویل هل اله غیر الله، آیا د خدای ما سوا بل خدای سته؟ فقال لا اله الا الله، دا المانزه والا ورته ویل لا اله الا الله، دا لفظ یې ورته وایي چې نسته د خدای سما سوا بل لایق د عبادت نسته. ولو اراده که چیرې اراده وه اعلامه د خبرېدو ده چې دا ناخبره نارې ویي چې د خدای ما سوا بل خدای سته، ناخبره د ژېرې خبره وه د دې وجه کې وویل چې انه دی په صلات په لمانځه کې لا تفسدو د لمونځ نه فاسدېږي، ځکه چې هغه سړی که د چیرې په دا وجه باندې چې دی په خبراوي چې دا ناخبره دی زه به یې په خبر کړم نو د لمونځ نه فاسدېږي. ولو عطس که یو سړي وترچل په لمانځه کې ونژل وترچل فقال ویل الحمد لله دا ویل لا تفسدو نه فاسدېږي. ولو عطس که وترچل آخر بل چا یو بل چا وترچل ونژل فقال الحمد لله دا ویل الحمد لله یرید اراده و استفهامه د طلب د فهم د چې دغه فهم ودې ترال شته په لمانځه تفسدو فاسدېږي، یعنی دی به دا رقم نه کوي د بل چا دپاره وینا. ولو عطس که وترچل په صلات په لمانځه کې فقال ویل له دته آخر بل یو يرحمك الله دا ویل فقال المصلي لمانځه والا ویل آمین، هغه خو ورته ویل چې يرحمك الله خدای دې پر تا رحم وکړي، د دلته په لمانځه کې ویل آمین تفسدو فاسدېږي. وینې فتح که چیرې فتح ورکړه علی من واغه چاته لیس معه چې د ده سره نه و په صلات په لمانځه کې، بل سړی هلته ولاړ دی د ده سره په لمانځه کې نه دی، ده هغه ته فتح ورکړه تفسدو فاسدېږي صلات المنځ د لمونځ د میانه ولاړ. وین فتح که فتح ورکړه علی امامه و امام ته قیل وویل ان فتح بعد ما قرأ مقدار ما تجوز به صلات، امام ته امام دونه قرات ویلی دی چې په هغه باندې لمونځ روا کېږي، خو ده د امام ته فتح ورکړله، هغه کې خطا وته 3-4 آیات هغه ویل دي 15 آیات ویل دي لمونځ په روا کېږي، ده فتح ورکړله تفسدو فاسدېږي په دې باندې د لمونځ. و صحیح خبره چې د انه دا د لا تفسدو نه فاسدېږي، ښه خبره دا ده صحیح خبره چې لمونځ نه فاسدېږي که چیرې و امام ته فتح ورکړه. وین انتقل که چیرې نقل سو امام الى آیت اخرى و بل آیات ته واوښتي، امام دا یو ځای وایي دلته خطا وتې د دې ځای واوښتي بل آیات ففتح ورکړه علیه پر هغه باندې بعد انتقال وروسته د نقل کېدو فتح ورکړه چې هغه واوښتي و بل آیات شروع کړي د فتح ورکړه تفسدو فاسدېږي صلات المنځ الفاتحې د فاتح چې چا فتح ورکړې ده چې د په لمانځه ولاړ دی چې د امام ته فتح ورکړې ده د دغه سړي لمونځ د میانه ولاړي. وین اخذ الامام که چیرې امام اخیستل وکړه یعنې د ده په قول یې وکړ، امام خطا وتی د یوه ځای څه واوښتي بل ځای ته د چې فتح ورکړه که چیرې دا فتح والا په قول باندې امام وکړ د امام لمونځ ولاړ یعنې د ټولو جماعت ختم سو، او که چیرې د امام په قول باندې نه وک امام د ده په قول نه وک امام خپل د هغه ځای اصل لمونځ شروع کړی وو بس د امام لمونځ صحیح سلو خو د ده فتح والا لمونځ ولاړی تفسدو فاسدېږي د ده لمونځ یعنې چې د بفتحې په پته سره تفسدو د ده لمونځ ولاړي. وین اکله که چیرې خوراک وکړي په لمانځه کې او شرب یا چښنګ وکړي عامداً په قصد سره او ناسیان یا په هیره سره تفسدو فاسدېږي، په هیره سره یا په قصد سره په لمانځه کې خوراک او چښنګ کول دا لمونځ فاسدي. وکذا دغه رقم العمل کثیر عمل کثیر چې دی هغه لمونځ فاسدي، عمل کثیر بیا در ښیي دی. وکل عمل هر هغه عمل کثیر دی ته وایي وکل عمل هر هغه عمل شک چې شکمن کې الناظر کتونکي انه دی لیس فی صلات د هغه ته چې بل سړی ورته ګوري دغه دا فکر چې دی بس په لمانځه کې نه دی یعنی دې ته عمل کثیر ویل کېږي فهو دا چې د عمل کثیر دغه عمل کثیر دی. وقال بعضهم بعضې ویل کل عمل هر هغه عمل یعمل چې عمل بالیدین په لاسو سره عرفا په عرف کې یعنی کم کار چې دی په لاسو باندې کوي په عرف کې نو دغه چې دی دغه عمل کثیر فهو دا چې دی کثیر عمل کثیر دی. وذکر فی الملتقط په ملتقط کې ذکر شوی دی لا يعتبر نه معتبریږي فی فساد الصلاه په فاسدېدو د لمانځه عمل الیدین عمل د لاسو چې دی په دې دا په فساد د لمانځه کې وای نه راځي ولکن دون خبره ده یعتبر معتبر دی القلة لږوالی والکثرة ډیروالی. عمل د لاسو چې راشي که چیرې ډیر استعمال شي د عمل کثیر جوړیږي، که لږ استعمال کې لږ کار په وکړي بیا دې ته عمل قلیل ویل کېږي په دې باندې بیا لمونځ نه فاسدېږي مکروه دی دا کار. ولو دهنه که چیرې غوړول وکړه بدهن په غوړېدو سره اخذه راواخیستل من اناء د لوښ څخه د یو شي څه او تیل راواخیسته سر یې په غوړ کې
او کان یو بيدی په لاس د کې فاخذه راواخسه بيدی په لاس سره اخر په بل لاس سره په یو لاس یې غوړ دی په بل لاس باندې راواخسه او ودهن او غړول یو کبي په دې سره راسو د سر سره په غوړ کې او سرج یا ژمنځ کې شعرو بیرتان تفسدو فاسدیج په دې باندې منځ د میانه دي ولو کان کچیرو ادهن غړي او نحو په مثل د فیدی په لاس د دکو فمسحو مسح کبر اسی په سر سر لاس یې غوړ دی دغه پر سر باندې راتیر کی لا تفسدو دا بیا نه فاسدیج ګوره کچیر لاس غوړو دغه یې وار دی پر سر راتیر کی په دې باندې د المز نه فاسد و ان حملت کچیر اخستی و المرأه شذ سبيا کشنی اخستی و کشنی ور سره د کشنی اخستی فارضعته او ته ورکی و د کشنی ته تفسدو المز فاسدیج د کشنی اخستی دی ته ورکی بس المز فاسد په منځ ولار د ته ورکی و ان مس کچیر وزویشي سبيون کشنی صدی المرأه تی د شج ته ول وزویشي کشنی تسولی چې المز کی شز په منځ ولار د کشنی ورلی بس ته په خله کې بس ته را وزویشي ان خرج کراوه وتل منها دغه تسخ اللبن شدی تفسدو فاسدیج د شجل منز کچیر شدی جن راوته ویلا کچیر نو په لا بیا نه فاسدیج ګوره شرط شدید ک شدید د تس راوته بس د شجل منز ختم سو فاسد او کنه راوته المنز نه فاسدیج و انصاف حق کچیر رغبړ وکي بيدی پلاس سره یرید اراده و سلام د سلام اراده او بس پلاس باندې رغبړ وکي یا لاس ورته پورته کی تفسدو فاسدیج ولو رفع کچیر پورته العمامه لنګوټه من راس د سره لنګوټه را پورته ک ووزع کښې شو على الارض پمزک باندې د لنګوټه را واصل یا خله را پر مزکه کښې شو ور او رفع یا پورته من الارض د مزک سو وزع کښې شو على راس د سره پر سر باندې د چا د سره خله لاس ویا لنګوټه لاس ودر پورته پر سر کښې شو او نزع یا ويستي القميص وقميص قميص یا وکشي او تعمم یا لنګوټه وتړل بيد واحد په یو لاس سره لا تفسدو وینه ګوره کچیر د داخله ارشد یا داخله راپورته کړه د لنګوټه راپورته کړ یا کمیس واغوستي او یا دغه وکیل لنګوټه وتړل په یو لاس سره نو لا تفسدو نه فاسدیج ولکن دونه خبره د یکرو دا کار چې دی مکروه دی مز مکروه کیږي په مکروهات کې بس دی په یادي چې په لاس باندې کار کول یا خله پر سر کول خله لري کول په دې باندې المز مکروه کیدی خل منز د میانه نزل منز فاسدیج نه ولو ضربك هو انسان بيد په لاس سره واحد یو او ضربه هو یا وای بصوت په یو چلاخه یو پاړې شی ور سره په دی وای ونحوه یا په مثل دی تفسد فاسدیج صلاته المنز په دی فاسدیج د داول وک کذا في المحيط كم وای وذكر في ذخيره فذخيره کې ذکر سوی دی چې ان المصلي المنزوله على دابه پر دابه باندې سپور وي اذا ضربها چې وی دا دابه لاستسراع د پاره د تیزیدو سیر د تلو چې یعنی د دې د پاره وی دا دابه باندې چې د پرچش باندې ناس دی دا وی د دې د پاره چې هغه چابه کسي تفسد فاسدیج په دې باندې المنز و بعض المشايخ بعض مشايخ قالوا اذا ضربها كثير والمرتين او مرتين يوار يا دوار ولا تفسدون فاسديج هغه کوي یوار دوار وول په دې باندې د دل منز نه فاسدیج وین ضربها کول 3 مرات دروار متواليات په لپسې دروار په لپسې ولا بس منز ولاړ تفسد فاسدیج و بعض المشايخ نه بعض مشايخ علماء مرشدي قالوا دی ول اذا كان كثير معه د سره صوت یو پاډه شی و فهشها وهل به په دې سره یعنی و شړه وهل په دې سره د دابه وفي نسخه او په بل نسخه کتاب کې بیا وایي فهيئها یا تیارک البرابرک او نحسها او یا تیزکل لا تفسدو نه فاسدیږي په دې باندې المز ګورکه یا تیزکل یا برابرک په لار باندې لا تفسدو ولو هدا کچیر برابرک به په دې سره طریق ولار ته برابرک وغضربها وول تفسدو فاسدیږي یعنی وول په دې باندې لار ته برابرول بس وول په دې المز د میانه دي وان حرک کچیر حرکت ورکی رجلن و پښیته لا علی دوام نه همیشه پښته د حرکت ورکی دی په دابه باندې ناس په منځ باندې د پښته حرکت ورکی نو په دغه یو وار باندې لا تفسدون فاسدیج وان حرک رجلیه کدوار پښته حرکت به دوار پښې پر زنګول دی پر کول تفسدو فاسدی په دې باندې المنز د میانه دي وقال بعضهم بعضی ول ان حرک رجلیه کچیر حرکت ورکی پښته قلیلا لج کله حرکت ورکی لا تفسدون فاسدیج او کچیر ډیر حرکت ورکی بیا المنز د میانه دي صدق الله العلی العظیم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين